دا د وارثینو دپاره کوو ځکه علما کرام فرمایي په موږ او تاسو باندې به تکالیف هم راځي په موږ او تاسو باندې به مشکلات هم راځي خفګان به راځي مور به مو وفات کېږي پلار به وفات کېږي بچي به مو وفات کېږي زخمیان کېږو به قرضداري کېږو به څوک به مو وهي مجبوره کېږو هر رنګې تکالیف به راځي و د هغې تر څنګ که غواړې ځان ته ډاډ ترلاسه کړي او ځان ته اطمینان والا کړي نو ځان ته نبي علیه الصلاة وسلام مخته راوله چې څومره مشکلات به موږ تاسو راغلي د هغې په سلچنده باندې په محبوب عربي صلی الله علیه وسلم راغلي که زموږ او ستاسو مور وفات کېږي نو ځان ته نبي علیه الصلاة وسلام سوچ ته راوله د هغه مبارکه مور په شپږ کلنۍ کې وفات شوې ده که چېرته د پلار وفات کېږي ته یتیم یې نو هغه مبارک خپل پلار هم نه دی کتلی د ده د پیدایش نه شپږ میاشتې یا تېرې وایي 2 میاشتې مخکې پلار وفات شوی دی همدغې تر څنګ که د لور او بچي وفات کېږي د نبي علیه الصلاة وسلام ټولې لورانې او ټول بچي د هغه په ژوند کې وفات شي بغیر د فاطمې رضي الله تعالی عنها نه که څوک دې مجبوره کوي او د وطن نه دې شړي او هجرت دې مجبوره کوي نبي علیه الصلاة وسلام رعایت کړه نبی اسلام د خپل ملک نه د مکې مکرمې نه په هجرت کولو باندې مجبور کړی شوی دی همدارنګه که تا د څوک تکالیف رسوي وحي دې ټکوي دی د طایف هغه سفر ځان ته رعایت کړه نبي علیه الصلاة وسلام کافرانو ته ورغی ورته ویل چې بله څه خبره یې نه وکړې نه ذاتي مسله وه ورته ویل چې اسلام قبول کړئ یو الله ومنئ د بوتانو عبادت مه کوئ هغه ورپسې لوفران لوچکان هلکان یې ورپسې کړل په تیږو یې نبي علیه الصلاة وسلام ویستلو د سر مبارک وینې یې پښو ته راورسېدلې دومره تکلیفونه د هغې تر څنګ د هغه مبارک 2 غاښونه په وښو په غذا کې شهیدان شول سر مبارک یې زخمي شو د وطن نه وشړلی شو بچي زخمیان شول کاکا یې شهید شو دغه ټول تکلیفونه چې په تا راځي نبي علیه الصلاة وسلام ځان ته مخته راوله پوهېږم دا لوی درد دی د یو چا خور وفات کېږي د یو چا مور د یو چا لور خور دا به صبر کوي د قبر سره چې ناستې کور کې چې د صبر وکړي یو زنانه وه د خپل بچی وفات شوي د بچي قبر ته ناسته نبي علیه الصلاة وسلام په لاره تېرېدو بیا ورته چې ای زنانه صبر کوه الله تعالی به تا ته د دغې چې کوم مشکل او تکلیف تا ته رسېدلی الله تعالی به تا ته اجر درکړي او ورته یې ځه هغې ونه پېژندلو چې دا د الله پیغمبر دی وایي ځه په تا باندې مشکل نه دی راغلی ځکه دا خبرې کوي نبي اسلام ترې روان شو صحابه ورته راغلل وایي ته پوهېږې دا څوک و وایي د الله پیغمبر ته یې داسې خبره وکړه چې زه په تا تکلیف نه دی راغلی ښځه ډېره په ژړا شوه خفګان یې وکړو چې زه خو نه پوهېدم په غم کې وم په خفګان کې ما نبي علیه الصلاة وسلام ونه پېژندلو ورپسې رامنډه یې کړله ورته یې چې د الله پیغمبره زه اوس صبر کوم ما ته بخښنه وکړه ما نه که بېادبي شوي هغه ورته یې صبر هغه دی چې په اول د غم کې وشي بیا خو وروسته که ته ځان ته ګرېوان وشکوې او سر وشکوې او ځان ته څپېړې دې نیولي دي او بیا هر 3-4 ورځې وجاړې بیا د هغې نه بعد وایي چې صبر مې دي الله ته دا خو صبر نه دی صبر هغه دی چې په اول د غم او د مشکل کې وشي دا لوی مشکل دی لوی غم دی تکلیف دی صبر وکړئ ځکه 23 سپاره کې الله جل جلاله فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله تعالی به دې صبر کوونکو ته دومره اجر او حساب ورکړي دومره به نیکۍ ورکړي چې بغیر حساب وي حساب به معلوم وي د قیامت ورځ چې کله قایمه شي دا خلک ډلې ډلې را رواني او څوک د لمونځونو ثوابونه اخلي څوک د زکاتونو ثوابونه اخلي څوک د حجونو او څوک مختلف دا خلک به جنت ته رواني بیا به بله ډله راوستلی شي هغې ډلې کې به بیا د میزان دغه کومه تله چې ده دا به نه دا به لرې کړی شي دغو خلکو ته به الله تعالی بې حساب او بې کتابه بنګلې او نعمتونه ورکړي نو چې کوم خلک چې هغه اجرونه ثوابونه یې اخیستي هغې به دغه ځای کې غیبته وکړي ارمان به وکړي چې الهه کاشکې په موږ باندې په دنیا کې یوه ثانیه داسې نه وي تېره شوې چې هغه بغیر د غم نه چې ټول عمر مو په غمونو کې تېر شوی دا څومره اجرونه ثوابونه دي دا څومره اجرونه او ثوابونه ورکړي دي نو چې مشکل در باندې راغی داسې مه وایه چې زه د الله بدي راځم چې تکلیف در باندې راغی داسې مه وایه چې یا الله یوازې دې زه کتلی یم چې څومره مشکلات دي الله نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي دا تر ټولو زیات مشکلات او تکالیف په انبیاء کرامو راځي بیا چې هغې ته څوک نږدې لکه صحابه کرام بیا چې هغې ته څوک نږدې لکه تابعین بیا چې هغې ته تبع تابعین داسې ورپسې ورځه چې څوک الله تعالی ته ډېر نږدې په هغه باندې ډېر مشکلات او تکلیفونه رسي د دې اجر او ثواب وعده الله جل جلاله کړې ده دا یو څو خبرې مې ستاسو په حضور کې عرض کړې په دې خاطر چې دا وارثینو ته تسلي میلاو شي د هغې د زړه دا کوم دغه سوراخ شوی چې د هغې دپاره مرحم وګرځېږي او د دې دپاره د مغفرت ثواب او ذریعه وګرځېږي الله جل جلاله دې په دې خبرو باندې اولا ما ته تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي دعا وکړو الحمدلله رب العالمین